बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू द इंडस न्यूज़ नेटवर्क खबरी सर्विस सरा जयम हबीबुल्लाह हमदर्द د ټولو ناول هډلاینز ګلګت بلتستان پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی څخه د عمران خان نااهلي کیس پر ضد متفقه قراردادونه منزورېدل صوبه کې د ځمکو ریکارډ کمپیوټرایز کولو لپاره د وزیر اعلی محمود خان لخوا اړوند ادارو ته د کار تیزولو هدایات کول سوات بیاکن کې د شپې د نامعلومو کسانو لخوا د کورونو پکانو وشتلو ستونزه رامخته کېدل شانګله کې اسسټنټ کمشنر ریوینیو لخوا د کروړې بازار دوره او په دکاندارانو جرمانه لګول او دیر کې د قامي کرکټ لوبډلې غړي نسیم شاه پلار او ورور سره ځانګړې مرکه د علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل راځو د ویلند شاندوي نه پس ملتیا مو کوي نننی خبری سرویس لپاره مونږ سره مرسته کړي شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزدرش خیلا سوات HB Group of Companies HB Carpets and Furnitures HB Foam and Parda HB Tiles and Sanitary HB Telecom Services HB Group of Companies Mata SWAT هیرا گرل سکول اینڈ کالج باغڈیری روڈ سمبٹ مٹا سوات خیبر الیکٹرانکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات او اوس د خبرونو تفصیل پنجاب ګلګت بلتستان او خیبر پختونخوا اسمبلی څخه د پخوانی وزیر اعظم او پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان د نااهلي کیس پر ضد متفقه قراردادونه منظور کړي شوي دي د یاد قراردادونو تر مخه د عمران خان نااهلي او الیکشن کمیشن دغه پریکړه په سختو ټکو غندل شوی د الیکشن کمیشن دغه پریکړه په ظلم او جانبداري اډانه بلل شوې ده د اپوزیشن غړو لخوا د قرارداد په منظورېدلو احتجاج هم شوی او د قرارداد پر ضد ناربازي هم کړې دي وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان اړوند ادارو ته صوبه کې د ځمکو ریکارډ کمپیوټرایز کولو مجموعي عمل تیزولو هدایت کړي او ویلي دي چې د خیبر پختونخوا صوبې په تاریخ کې په وړاندې ځل د ای اسټامپ پیپر باقاعده اجرا د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو لویه لاسته راوړنه ده کوم چې د صوبایي حکومت د ای ګورننس په لور یو مهم قدم بللی شي ولس ته د بنیادي خدماتو وړیا رسونه یقیني کولو لپاره د هرې ضلعې په کچ به سرویس ډیلیوري سنټري جوړولی شي ولې چې دوی د صوبې ولس ته د اسانتیاو پیدا کولو په حق کې دي د سوات بیاکن او شاوخوا سیمو ولس وایي چې هر څوک وسلوالو طالبانو د بریدونو ویره کمه شوې ولې اوس هم نامعلوم خلک د شپې د ولس کورونه په کاڼو ولي چې له وجې ولس د سختو ستونزو سره مخ شوی او له حکومت څخه غواړي چې د ګټو ویشتلو دغه لړۍ ته د پای ټکی کېږدي انډس نیوز نیټورک ته د بیاکن او شاوخوا سیمو ولس ویلي چې اوس هم د شپې نامعلوم کسان په تیاره کې کورونه په کمرو ولي او په سیمه کې ویره او طرحه خپره کړې ده په خبرونو کې وخت شوی د وړې شان دمې د دمې نه پس بیا حاضرېږو ملتیا مو وکړئ I've had this problem. Big problem. I really needed to get ahead with my future. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes. Thank you. If you were looking for one as well, Look no further. Here's a really good one. Just use mine. use mine. American International Theism University is rated among the top 20 online universities for 2022. Get your master's or doctorate degree from American International Theism University. I'm very satisfied. Definitely recommend. Online accredited degrees in grief counseling, education, business, and Islamic finance. Problem.
gone. Thank you. So what are you waiting for? Please contact our academic advisor at info@aituedu.org. Or visit our website at www.aituedu.org for more information. په خبرونو کې یو ځل بیا ښه راغلاست. شانګله کې اسسټنټ کمشنر ریونیو نوید احمد د کروړې بازار خصوصي دوره کړې چرته چې هغوی د بیلابیلو دکانونو باندې چاپې وهلي او د ایکسپایري یا زاید المیعاد پروډکټ ساتلو له کبله په یادو دکاندارانو درنې جرمانې هم لګولي. کمشنر نوید احمد ټول دکاندارانو ته ویلي چې په سرکاري نرخنامه پوره عمل یقیني کړي او بل دا چې سرکاري نرخنامې په هر دکان کې په ډاګه اویزان وساتي. د قومي کرکټ ټیم نومیالي لوبغاړي نسیم شاه د پلار او کشر ورور سره زموږ همکار نواب بادشاه د انډس نیوز نتورک کتونکو لپاره یو ځانګړې مرکه کړې. راځئ چې وګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د انډس نیوز نتورک ګرانو کتونکو د ټیم کې زه په جندل معیارو کې د نسیم شاه چې کومه حجره ده کوم چې زمونږ قومي کرکټر دی د هغې په حجره کې موجود یم. برای راست د هغه ځای نه چې د هغې کوم والد صاحب دی د هغې ورور دی یا د هغې کوم نور رشته دار دي هغه هم ما سره موجود دي. نن چې د پاکستان او انډیا په منځ کې کوم میچ کېږي هغې والې سره هم د هغې سره خبرې اترې کوو. نسیم شاه څنګه کرکټ ته لاړو د دې والې سره هم خبرې کوم. د ټول نه اول د هغې والد صاحب محترم چې دی د هغې سره مختصر شان تعارف. حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب دا راته ووایي چې نسیم شاه چې دی کله به کرکټ کاو نو تاسو به قاعدې ورته کنه تاسو به سپورټ کاو څنګه هغه انټرنیشنل کرکټ ته لاړو؟ بس موږ به تقاریدو بالکل زمونږ د علاقه کې د کرکټ دغه اوس راغی کنه مخکې نه نو په دې وجه زمونږ په خیال کې نه و چې دا پاکستان ته لاړ شي یا به چې کوم دی چې دغه ته لاړ شي نو قاریدو به وته. اوس هم څه خیال دی هغې تېر چې تاسو ورته قاریدئ اوس ورته قاریږئ که نه اوس خوشحاله یې د هغې په دې دغه باندې؟ نو اوس خو خوشحاله و ځکه چې یوازې زمونږ نه بلکې د ټول علاقې د ټول ملک چې کوم دی نو نوم روښانه کو د ملک دپاره چې کوم دی لوبېږي نو په دې باندې ډېر خوشحالي او فخر پرې کوو. نن چې د پاکستان او انډیا ترمنځ کوم ټاکره ده کومه مقابله ده هغې ته په څه نظر سره ګورئ؟ نسیم شاه به په هغې کې څه کارکردګي وکړی شي که نه تاسو څه وایي؟ نو زمونږ خو د الله نه یقین دی انشاءالله زمونږ دعاګانې هم ورسره دي او مطلب دا دی چې زمونږ د الله نه پوه یقین دی چې الله پاک به هغه عزت ورکوي او پاکستان به میچ ګټي انشاءالله. ډېره مننه ګرانو کتونکو. دا د نسیم شاه والد صاحب د هغې کشر ورور چې دی عبید شاه چې هغه په خپله باندې کرکټ سره شوق لري او مختلف اکیډمیانو کې هغه ګیم کې هغه هم زما سره موجود دی. د هغې سره خبرې اترې کوو. عبید شاه تاسو ته په خپل پروګرام کې ویلکم وایي خوش آمدید درته وایي. ډېره مننه جزاک الله. عبید شاه دا راته ووایي نسیم شاه چې کله ښه کارکردګي وکړي هغه ټیم کې ستاسو احساسات صحیح جذبات هم صحیح بس ټول داسې کور کې ناست یو میچ ګورو په شریکانو چې کله خبر پامن څوکي نو بس ټول ظاهره خبره ده روري نو چې هغه څه ښه څه وکړي نو موږ په ټول خوشحالي یو. ما اورېدلی دي چې تاسو خپله باندې ګیم کوئ بالینګ کوئ که بیټینګ کوئ؟ جی بالکل زه هم بالینګ کوم او ما 16 هم کلی تیر کال باندې او دا ځل 19 وشو نو مخکې مې انشاءالله اراده شته دی چې پی جی ایل وکړم او هغې نه پس پاکستان. د نسیم شاه سره د ناستې او د هغې نه د تربیت اخیستو څه موقع تاسو ته میلاویږي که نه نور خلک چې دي نو هغه تاسو ته ټرین درکوي؟ جی بالکل څنګه چې کوچز دي هغه موږ ته را داسې لکه ډسپلین باره کې او داسې نور داسې موږ ته ښایي نو دغه شان چې نسیم هم کله د میچز نه وغیره نه فري شي نو بیا زموږ سره کور کي نو موږ ته ښایي چې داسې چلو کوي داسې څنګه چې هغو ته مطلب پته وي هغو مطلب کم لیجنډ سره پاتې شوي دي نو بس هغو موږ ته هغه ښایي چې بس دغه څنګه به طریقه سره به بالینګ کوئ سوینګ به څنګه کوئ مطلب ګراؤنډ کې هم راته ښایي او په کور کې هم راته ښایي. دا راته ووایي نن د پاکستان او انډیا ترمنځ چې کم میچ دی یقینا چې ډېر خلک هغه ډېر زیات په شوق باندې ګوري څوک کرکټ ګوري او که نه ګوري دا میچ خامخا ګوري. دې میچ ته په کم نظر سره ګورئ؟ د نسیم شاه کارکردګۍ ته تاسو څه توقعات دي؟ جی بالکل څنګه چې زه اوس کلي ته راغلی یم
نو زما اولنی ځل دی چې دلته په پاکستان او د انډیا میچ داسې وګورم چې مطلب خپل رول مې پکې دی نو کلي کې ماشاءالله څنګه چې خلک راځي او وایي مطلب مونږ ته په هغه نظر ګوري چې نسیم شاه روډ دی مونږ ته هم ډېر خوشحالي محسوسیږي او ټول د پلار سره ګورو نور رشته داران راغلي نو ډېره مزه به ترې اخلو ډیره مننه ګرانو کتونکو دا د نسیم شاه کشر ورور عبید شاه چې هغې د نسیم شاه د پرفارمنس حوالې سره د انډیا او پاکستان د میچ حوالې سره خپل خیالاتو اظهار کوو هیله لرم چې د دې خبرو نه به تاسو خوند هم اخیستی تاسو به خوښې کړي هم تر بل پروګرام پورې درنه زه میزبان نو باچا اجازت غواړم په لوی او مهربان الله سپارم د الله په امان دا و تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د لوی الله په امان